شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا پاغا شاگانو کے یو ډیر لوی محدث تیر شوی د تقوا حال داو چې یو ورځ پلار روان نو پلار باندې یو ډند راغې چې هغه کې د اسخاو بوي او داغه پغاړه باندې نړۍ غوندې لار وا نو په دې نړۍ لار باندې شاہ ولی اللہ صاحب ته سپه په مخ راغی چې سپه ورته په مخ راغی نو شاہ صاحب هغه سپی ته وایي چې ته دې سخاو بوته شه اسم سپه پلیتی او زه منځګزار سړی ما کته پلیت شه خیر دی خو چې د سخاو بو کې زما جامې پلیتی نشي اسپه ورته وایي چې شاہ صاحب خبره د خاو کړه پکار دی چې ته په او چلار تیر شه او زه په دې سخاو بو کې لاړ د دې سخاو بو نه خو ځان بچ کې خو کده تکبر په بو ګنده شوي زما دې په خدای قسمی کا ترغه دې خدای پریدي چې ترسوی جهنم ته نه لګي ته دې خپل مولا توپ تا او دې خپل پیرای او بزرګای ته دومره غاوره شوي چې ما ته دې دومره سپکو کته شاه صاحب رحمت الله علیه بے اختیار پاغه سخاو بو کې ور روان شو او سپیته وای چې ما دې خدای د تکبر د وبو نه وساتي ته په دې اوچا تیر شاو زما خیر دې ک جامې پلی دي دا د تقوا عالم عزیزانو عظیم انسان دې ته وای چې سپیله پاک لار ورکی او په خپل پسخا لار کې روان عظیم انسان دې ته وای دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے یو پادری راغه د لندن نا او اعلان وکړو چې زمونږ کتاب انجیل دے او د مسلمانانو کتاب قرآن دے راشي دا دواړه کتابونه په اور کې اچو چې کم کتاب په حق ای هغه به بچي او چې کم په ناحق یا به وسوځي تمام دله حیران شو چې یا الله دا چیلنج چې دې پادری کړی دی کدا زمون کتاب وسوځي دو د مسلمان قوم خو به میټي پلی تشي بالکل بیړه به غر کشي شاہ صاحب ته خلق رااله چې راشي دي تباکیګو یو پادری اعلان کړی دی او انجیل ور سره دی چې دا انجیل مور تاچو او قران ما چو نو اسنه چې قران وسوځي مونږ خو بغیر او څنګه پادری ته چل کړو چې پاغه انجیل هغه روغن مګلو چې کوم اور کې واچو نسوځي شاہ صاحب راغه او خبره ووري قران هم په کاغذ لیکلې کتاب دی او انجیل هم په کاغذ لیکلې کتاب قران او انجیل یو طرف ته کې دا پادری صاحب ته عیسائی او زه محمدی ما اور بلو او ډیر عظیم اور بلو اول به زور ټوب کم بیا را پسې ترا ټوب کا چې څوک په حق یا به بچي او چې څوک په نه حق یا به وسوس ته زور ټوب کم کاغذ نه څواړي پادری ول دادا خونشي کېده او بدا شاه صاحب د خلکو چت عزیزانو دیتا تقوا او ورع او بزرګي وای چې د باطل مقابله به دا سکوله چې اور ته سره ټوب کو کزر اشتیا محمدی ما زب ولی سوزم ولی بسوزم یو مونږه څه یو سړیو لړمان به نیو نو ما ته وی چې زه تا ته د لړم اجازه در کومه لاس کې به هغه بلاس کې ګرځول رښتیا درته زما لاس دمم کو خو چې لړم راوېستو کنه و ملیدو ته تختیدم ما ورته وی چې دا ته کیڅ وې والله کیسم کو خالی بسم الله په دلاس چف کم او لړم ته ورړم مارونی سم د مار خلک درته ګوته منډم خالی بسم الله په چف کو تاسو خیال راځي اوس زمونږ سړی راشي چې مولا صاحب په سر میں درد ہے مولا په لګیای کله دې خو نه راکاږي کله دې خو نه راکاږي ٹھیک شوی وای نه هنور زیات شو مچای اوچی چی مچای ته په ټول قران چفکا کتا د مچای درد لري کو زما په دا مختو کا یو زلوکین انجیکشن ورته وکا معمولی غوندلک په سرمن کې سړی پستر ګوراناش ته په ټول قران چفکا ادم باندې لري کیږي تاسو خیال راغی دا ولی زلوکین د انګريز جوړ کړی یو دوايي دا لړم او مچای او ماری اوچی چی او زلوکین یو انجیکشن ورته پس سرمن کې وکا سړی پستر ګوراناشي درد ختم شي ته په قران چفکا دا درد نه دي دا وجه څه ده ټرایو کوي په مولیانو یو کوي په میاګانو یو کوي په پیرانو یو کوي وجه څه
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پغار سور کے مارو خڑو اور پیغمبر پہ دوٹی کی چفکئی اور ابو بکر وہی پسترگو میں رناشو اللہ کا ماتدا محسوس کی کہ چزمار سی چلے خواہ اخلے نے دی پاتی کا ایمان ستادا پکار دے ایمان چھ دا قرآن دا ہر مرض علاج دے دار مرض اور پا خدا نے دے قسمی کہے بل علاجو کم سوا دے چفنا تو گو رہا چکی گی کرنے کی اس تا دم دیشی تا دا کیسے دوائی دکان کے ناستے میں اور سڑے راشی یا رجی دا بیمار دے لگ دم پہ واچے والتے 200 روپو دارو آگستی میں دے دم خو شکرانہ کی وہی تو 50 روپے وہی نانا دا دم خو 15 پیسی دی اس تو ہے چھ دا پیرنگی جوڑے کرے دوائیانے دے دا 200 آگستی دکاندار تا دانے ہے چھ دا پیرنگی دا دوائی خود 15 پیسی دی اور زب پہ قرآن چفکو محتماتے ہوئے دی خو نو کم کلام چھ دم رس پکی دی او قوم پا نظر کے اگر کلام ذرا بدا مارو دا لرم دم اچو لے کی گی اور درد با پی لری کی خبر رکھا نو عرض میں داؤ جی چھ پا دنیا دا خدای کی اگر مرض نشتا چھ داغے علاج قرآن نہ دے اگر مرض نشتا چھ داغے علاج حدیث دا جناب محمد الرسول اللہ نے قرآن کے 2 سورت دی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دشپے دا اولولا چکٹ کے سملے اور پٹول بدن باندھے چفکا اور پا تصور کے دا کور نگیر چاپے اور چفکا پٹول اشپا کی بدے کور تا اصافت نراز تاسو خیال رہا ستا دے بدن تب پا دے اشپا کی اصافت نرا نزدیکی نو عزیزانو دا خلق چھ دمرا لوی خلق شوے ہو داغے پا دے قرآن اور پا دے حدیث پارسن ایمانو چھ زم انسان ہے مو ابراہیم علیہ السلام انسانو کہ ابراہیم اوی بے خطر کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام بھی اور تیار شد نمرود ابراہیم علیہ السلام تے داور غرم ورٹو عقل ویل سوچو کا اور تسنگا ٹوپ کے عشق ویلے نا دا معشوق پا حکم کے لا سوچ چا پا کرا وستے سوچ پا کرا چا پا عشق کی سوچونا نہیں وہ ٹوپ کے با نو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ عاشق ہو اگوے دے اور تڑن بے زدانگم ہو عیسائی تر رو پسکتر آوستر رو دا عظیم خلق ڈیر لوئے